قابل قدر محترم مشران و کشران الله رب العالمین ما سره په خپل خوږ ایمان باندې خوشحال کا. ډیر مبارک محفل زموږ محترم رور قاری و محتمم حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب مد ظلہ العالی د دې مدرسې ډیر عظیم خدمت کی او په دې علاقه کې دینی خدمات د کې یو ایمانی جذبه او محبت تی. والد محترم یو ډیر نیک انسان او زمونږ پیژنګلو ناظم صاحب الحمدللہ استاسو مخی وقت په خبر کې ډیر قیمتي انسان دي. دام تعظیم مدارې دیم محتمم او مدرس هم دي. نور اکابرین ډیر موجود دي او هر یو صفت قابل لی خماتا نمونم نرازی او خکاری راتومنا. بہرحال نن دا مبارک مجلس دا حفاظ عظام ناظر اخوان و حضراتو دا دید والدین اغی موجودگی دا یو چمک دی انشاءاللہ یو بل ورځ د ډیر اهمه چې د قیامت ورځ ده. نن ورته دی دستار فضیلت پسرئی او پرځ د قیامت با الله د دې بچو پلار تا مور تا البس والداه تاج من نور یوم القیامه. سردار دو جهان فرمائی مور پلار تا به تاج پسر کړی شي. دا سی تاج بنی چی جماعت کے شل کسان ناسی او پیو میدان کی گن کسان ناسی نانا یو لاکھ سلیری ذرا پیغمبران بئی دا آدم علیہ السلام نواخلہ تر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری او دا اول اسمان دا دویم دریم سلورم پینزم دا ټول ملائک بغیر چا پیر دی صفونی او په هغه ټیم کې با د دې معصوم بچی چې د الله د رضا لپاره دا کتاب دا پیاد کړی وي خدمت یې کړی وي او غم پی ایمانو د دم پی ایمانو ګوره پلار به مو ایمانی که ایمان یې نی ګوره دا په دې باندې نه خلاصېږي دی نه نشي خلاصولی چی ایمان دے دا پلار نی کنا که تسلزل حافظ قرآن شے کنا ستا پلار نشکلاسولی مور نشکلاسولی پلار با دی خپل ایمانولی تبا خپل ایمانولی. قرآن وی لیسا للانسان اللہ ما سعا انسان دا پارا نشتا مگر آقا چی دا سعی کری دینا مراد سعی ایمانی دا عملی کی دیشی چی تا تدوی قرآن در بخی ثواب در رسی سبحان اللہ وی در رسی خوکو دا کلمہ دے پاخر کی نیویلے او مسلمان دا دنیا ننے تلے یہودی لارے عیسائی لارے قادیانے لارے پرویزی او بیکار انسان دا دین اسلام دشمن لارے تباہ و برباد شو. اللہ دی منگو تاسو حفاظت کیوں ساتھی دا سی خلق شتا دا مسلمانانو پا سب کی دی پا منزہ کی ولار دی جنازہ کی ولار دی الکا گیرہ پریدا تا نبی بابا لی کری دی دیو سی مڑا گیرہ خود چیلے گیرہ بھی نو دا گیرہ چا پریخدا تا خود محمد رسول اللہ سم توہینو کو خدای تو گورے دا قرآن دے بانے گورے عمل پکار دے. پرون نابل روز البانیا کی او سڑی عیسائی دے آغا عیسائی زمکہ کھنائی او ذان لے آبادی او کور جوڑی آغا چے کم دے کر ازمکہ اکنستا یہ پاگی کی کل مسلمان بندہ پروتو اللہ کل شکل مکمل بدن لاش اور پسینے دیدے کہ قرآن پروتو خدا خبر چیدہ کم زمانے ہو ورکوٹ قرآن ورپس خلق راضی چیدہ مولا راکا قرآن محفوظ ابدن محفوظ اصول عیسائیان خاندان چھو فورنی کلموی چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا گورے قرآن خدا تا گورے دیر لئے عظیم رحبان اللہ کردے دے چھے دوی دا فید قرآن چی تا دا خدا دیر فرمان بردار شاہ سرکشی پریدا
گناہونه پریدا جرایم پریدا ته حافظ قرآن پلارو کردی دی پر د قیامت بتا ته تاج په سر وړي شي دا بچي ستا به عمل ډېر خرابي زموږ عملونه څه عملونه دي مړه زموږ یو عمل داسې نه دی چې هغه موږ د دربار خداوندي قابل وګڼو خو آخر دا کلمه مې ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول خدای دې په دې ټینګ کړي څنګه چې دا قاری الرحمن صاحب وایي چې حقیقت دا دی یعقوب علیه السلام سره د خپل بچي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهیم و اسماعیل هغه عبادت به د هغه چا کوو چې ستا د پلار رب دی دا ډېر اهم عقیده ده چې دې باندې د خدای نه مرګ غواړه اگر ایمان بله به ګوره سلامت به برم آفرین بادی برین همت مردانما که چېرې قبر ته مرونو ایمان یوړو که نه بس سالم به بچ به امانت به د لحد په منځ کې پروت وي چا چې ځان کړو امانت په دا دنیا دا خو پرېږده چې قرآن دې بچي په ناظرم ختم کو ناظرم پرېږده په لومبۍ ورځ راغی استاد محترم ته کېناستو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ استاسو په ایمان دی اخري پیغمبر دی ان المعلم اذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم طول ويا بسم الله الرحمن الرحيم ويا الله رب العالمین دا معشوم دا مور پلار دا استاد محترم دا قرآن و تخول دی دا ټول سلور کسان الله دا اور دا جهنم نه خزادی قرآن ډیر وی عزت دی حضرت خالد بن ولید صاحب تا مجوسیان وی چې مونږ ته د اسلام حقانیت وښیه چې اسلام یو حق دین دی یو حق مذهب دی وی ماله زهر راوړی د زهرو پیالې ولا خطرناک زهر راوړل او هغه وی بسم الله الرحمن الرحیم هغه زهرو پیالې وڅښله یقین په خدای کو یو پوټي اثر یې پې ونه کو هغې ته بلکل ټول ومنه چې حقیقت ده چې اسلام یو حق دین دی دومره حق قرآن تاسو له الله درکړی تفسیر یعقوب چرخی رحمت الله علیه فرمایي چې کله مسلمان بنده بسم الله الرحمن الرحیم وایي دې کې درې نومونه د الله دي یو اسم ذات الله دی بل رحمان او رحیم صفاتي نومونه دي لکه د خپل رب په دریو زرو نومونه باندې یاد کړه جنت کې څلور ولی دي لومبی ولا دا د بسم الله د میم نه دویمه ولا د الله د آخري حرف نه د رحمان د نون نه د رحیم د میم نه دا څلور وایي چا چې په اخلاص او د ایمان په حالت کې بسم الله الرحمن الرحیم وي دی به د پیو د اوبو او د شرابو د شاتو د ولینه وتعالی وبن خوراک نصیب کوي الله دې دغه نصیب کړي افغانی سے وہی کدا دنیا تمام نعمتونه راوړي او ګلاس شربت ته جوړ کی نه چون شي هر قسمه میوه پکې وي او د آخرت یو ګوټ اوبه دی اوس کو دا بقیه کې چې د دنیا دا څه نعمتونه دي دا بیکاره دي الله یو نمونه رالیږلی دلته دا نعمتونه دي استعمال یې کا د خدای د نعمت شکریه ادا کا او بزرگ داسې شکریہ ادا کی شکر نعمت های تو چندان کی نعمت های تو عذر معصیت های ما چندان کی معصیت های ما خدایا دومره عذرونه ته خپل ګناهونه پیش کوم لکه چې څونه مې کړي دي موږ کوم اندامه ګناه نه ده کړې او خدای دونه نعمتونه چې راکړي د هر نعمت شکریہ ادا کوم زه خو یې پیژنم هم نه ډېر نعمتونه تاسو مونږ نه پیژنو دا جومات کې چې اوس ناست دا نعمت دی او قرآن اورې دا نعمت دی دا ښکلي بچي حافظان بېګناه بچي دې استادانو ته ناستي دا د اولیاو درې صفتونه ماشومانو کې
اولیاء الله ته جاړي ډیر ماشومان هم اکثر په نس خبره باندې لږ جاړي د اوچت صفت نن خو د مفتر سترګو د اوښکې نه راځي او قرآن دونه قیمتي دي من بکا من خشیت الله حرم الله علیه النار چا چې د الله د یرو وجړل الله په اور د جهنم حراموي بل بې کینې زړونه دي ستا او زما خو په دې زاړو شو په دې کینو بغضونو کې سب کې ولاړې ظالم او سړی نه صفا کېږي عالم ته یې نه صفا کېږي ورور ته یې نه صفا کېږي ګاونډي ته یې نه صفا کېږي دا ماشومان بې کینې دي اوس به دغلته جګړه وکړي بیا هلته ناست دا صفات ځان کې پیدا کې ماشومان باندې رحم کوي مشرانو قدر کوي د عالمانو احترام کوي من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا او ولم يبجل عالمنا فليس منا زمونږ د عالمانو احترام یې ونه کړو زمونږ سره تعلق ډېر نشته نو خبرونو دا ده ډېر مبارک مجلس دی دا ماشومان ستاسو بچي دا ډېر خوش قسمت ہے په دې اداره کې په نور ادارو اسلامي کې عالمان دا کوشش کوي چې اولاد صالح شي ان شاء الله دا بچي نیکان شي د آینده زمانه عمده مشرانی خدای دې موږ او تاسو ټول په دې باندې عمل کوونکي وګرځوي بعد علم وکړي علم وکړي هیڅ عمل ور باندې نه کوي لکه طفل حاصلوبې په کتاب کړي هغه مه کوه رحمان بابا وایي په کتاب په شان د ماشومان لوبې مه کوه کم علم چې وکړي عمل پې وکړه مونږ تاسو کې وروره عمل ډېر کم شوی دی وینا والا خو هر سړی لګیا دی علم دونه ضروری دی لکه څنګه نیر دپاره اوبه ضروری دي د بوټي دپاره میوه ضروری ده چې که بوټي کې میوه نیسو کې څه کوي که میخه کې چې پینی اتبا ده قصاب لبدي دقه دا انسان بیا خصوصا مسلمان اشرف المخلوقات تی نمبر ایک وحی چې الله کړی دا وی محمد رسول الله سلام غار حرا کې دی اقرا بسم ربک الذی خلق قولوا لپنوم در خپل یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ویا آغا ربو آغا ذات چې دا ټول مخلوقات پیدا کړی اسمانونه ځمکې کائنات نور سپوږمۍ او بیا فوراً خلق الانسان من علق دا انسان اشرف المخلوقات دی دا یو ډېر عزتمند دی دا مې پیدا کړه د پرمشي وینې نه وړاندې عنصرو غذا وه بیا د هغې نطفه جوړه شوه بیا د هغې نه وړاندې خاوره وه او دې نه چې کوم بیا ښکلی انسان جوړ شو درمیانه حال الله ذکر کړه بیا د هغې نه پس ټوکړه د غوښې شوه او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ښکلی انسان روح پکې واچولی شو ښکلی اندامونه ورله جوړ کړي شو ته اوس ووایه دا نطفه څومره بېکاره شی دی الم نخلقکم من ماء مهین یو بېکاره شي نه مونږ تاسو نه پیدا کړي هغه خدای چې څومره بهترین عزت یې درله درکړو بیا الله وی اقرا وربک الاکرم نو وړاندې زباني تعلیم شو دی بلکې قلمي تعلیم شو دام ذکر شو ځکه قلم دام یو اهم د علم یو ذریعه ده الله بغیر د علم الله علم ورکوي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر دین الله او دغه د قلم په ذریعه نمبر قلم دا فرش د الله دی چې تقدیر یې ولیکو بیا د فرشتو دی دا ټول لیکل کوي او بیا قلم انسان له الله یو شرافت ورکړی دی دی باندې علوم دی ښکار کوي ښکلې مسائل د قرآن او د حدیث دا قلم چې دا مسائل ګوري کله به د جړی او کله به یې دغه کوي ډېر عجیبه برکات دي په خدای باور وکړه که تا په صحیح طریقې سره لږ غونته کې د قلم برکات وکتل ته به د خپل رب نه ما سوا د بل چا تعلق قایم نه کړي خپل خدای به منې چې څه رحمونه په موږ کړي ستا رب ډېر کریم دی څه احسانات یې سره نه دي کړي نه مانې خدای نه مانې عبدالرحمن صاحب وایي ما وی کل جهان ته شا تا ته مې مخ کو تا وی کل جهان ته مخ ما ته دې شا کړه
انسانا ما خو په کل کائنات کې ته عزت مل کې نور ستا په خدمت کې لګیا دی ابرو بادو و ما خورشید فلک درکارن تا دوانی با کفاری با غفلت نخوری تا گوری نور سپوگمه هر سوریت ستا په خدمت کې لګیا دی انسان مانا مغافل کې ځان بغر کې د خدای څخه شکولې کدا کل دنیا د اولیاء او بزرګانو د پیغمبرانو شانونه پاکم شي پیغمبران په کل کائنات کې د پیغمبر عمره پاک خلق نشته نن مونږ تاسو د خدای شان نه پیژنو د رسول الله نه پیژنو د قران نه پیژنو لږ غوسه شي قران د سکرولي سم شکنه مکو مړ قران خاطرو کا قران لته ورکی قران وګورځي چې د قران بي عزتي وکړه باندې په دغه ټیم خدای طلاق شوه کافر دی خدای ته وګوره ګوسه کوو خو دونه مکوا پارس ورځي د کلمې په احترام کې نن موږ چې غوسه کرا شو ارسه کوو غوسه باندې کنټرول ساتي نو خبرونو دادا چې دا قرآن ډېر لوی عظیم معجزه جناب محمد رسول الله سلام خو چې کله دې باندې صحیح عمل کوونکي پاتې نشي دا الفاظ بلاړ شي او برابر اسمان تخیجی عرش مولا تبدی له دوی کذوی النحل عمرو بن العاص سے وی داسې आवाज به لکه شاتو مچه او لاړ بشي فریاد بکی رب تا یا الله اسی خو مې بعد خلق لولی را لولی لکه چې هر قسمه مجلس کې اوریدی شي ایک بار سنایا جاتا ہوں 100 بار اڑایا جاتا ہوں یو ذر خو میں خلق ووری کو سلزل میں خفا کئی التا قرآن ووری او بیا دا قرآن دشمنی او آقا دشمنی کی دا څنګه اوریدل بیا مون نه کې بیا روزه ټیک نه ده بیا د شکل ټیک نه دی لباس سے خلاف دی د پیغمبر علیه السلام نه ګناهونه تخپل ګناهونه ته ګناهونه وای مونږ نو ټول غرقابیو خو ګناه غنا دا وته مو چې دا بالکل د حکم او دا روالي او دا خدي شیطان خو بس دغه فرق پکې نو خو غم ولا کاله دا عمر عابد نو ولا کاله عبادت کړي خدای ته دا در الفاظ دي انا خیر منه خدای دې سجده وکړي عزت بهترین یو انیزان کې راوس دانانیت ځان نو باسه خدای ته ورځان ته مو چې شیطان ته چاوی نصیحت راته وکړه وته دغه چا ته نصیحت خو دنو خلک گمراهان کوم وی بس ذات یو خبره کوم چې داسې مو وای چې زما داسې بشي لکه چې زما ته وګوره ولا کاله عبادت پرشتو پټاله کې تاوس الملائکه به معرف القرآن لیکلي دون عزت مندو عارفو خپوی د خدای صفات او معلومو باوجود د چې فخر انک رجیب وذا شل رټل شوی او الله تسوالونه کوي والله منی اپ پته وته چې خدای پاک د خپل لغه نه دی ارسی دا ټول پکې صفات خو یو صفت پکې نو عشق پکې نو محبت پکې نو کده الله مینوي چې وته وی چې سجده وکړه بس سجده کول محبت دی ته وای عثمان صاحب سره تاسو کو مینه د پلارانو دغه د احترام کوي چې مینه نه د مناسب په کنځل کوي نو خدای ته وګوره دا مینا د خدای او رسول سمینه دا په خوانه مینه دا بلال ته وګوره چې څومره لیوانه مینه دا عجیبه مینه دا اخیری ټیم دی بیبي په جړا شو ولې جاړي واخذنا ډېر د غم ټیم دی خاون مې وفات کیږي وتی وا تربا ډېر د خوشاله ټیم دی غدن نلقي الاحبه محمدا وحزبا سبب د ملاقات کی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام سره دا قرآن الله د حفاظت مورغ شینا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یو د جرمن والا د کل دنیا نه سلوي زر نو سره جمع کړي تمام قرآن شریفونه د هر دی او د هر ملک او د هر وخت چې وی قتل یو حرف هم پکې الحمدلله فرق او پرغونويستو الله رب العالمین د مستاذ کلام سره محبت پیدا کی نور علماء الحمدلله راغلي دي بس چند خبر مې وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.